السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزه خی؟ زبیولا ته خی؟ الحمدلله زم خیمه. سال دی ستا. شکر د الله احسانات دي خیر اوسي. والکه د سلیم واده ته ولې نه وې راغلی؟ خیر خو وکنه. ولا خیر و، بس لږ ضروري کار مې و هغې کې مصروف وم، په دې خاطر مې ونه کولی شو چې راشم. او څنګه واده ښه و که نه؟ ښه په غرس کې واده تیر شو. خو یو خبره درته کوم د یو ښه دوست په صفت، نور یې که منې او که نه یې منې. وایه که نه قربان، څه وایه؟ ستا هغه دوست نه دی څه نومېږي؟ فیاض. او ولې څه پې وشو؟ هغه خو ستا دوست نه بلکې د دوست په نوم یو تور داغ دی، ستا دښمن دی. چپ ګوره حمزه، زما په باره کې که څه وې خیر دې ووایه، خو د دوست په باره کې مې څه مه وایه، داسې نه چې خفه دې کم بیا. اوه ته خو غوسه شوې. هغه چا رښتیا ویلي دي چې حقیقت تریخ وي، چې حقیقت درته ویم اوس غوسه کېږي. ګوره حمزه، ښه به دا وي چې اصل خبرې ته راشه. څه شوي دي؟ ته څومره ښه انسان یې، په هغه دومره خفه کېږې، او هغه د نستوړي مار دی مار. خبرې په واده کې تا پسې څه ویلې؟ ولې څه یې ویلې؟ بس ورکې که مړه نه ویم درته، هسې جنګ به ترې جوړ شي. خو ووایه که نه څه شوي دي چې د اورېدو توان یې لري؟ ښه نو واوره. په واده کې زه په یو چوکۍ ناست وم چې شاته مې کله نظر شو ومې کتل، نو هلته فیاض او څه نور مېلمانه ورسره ناست وو. فکر کوم هغه یې ملګري دي یا به یې خپلوان وو، خو دې لکه چې هغه نه پېژنې. یو ته یې منصور نوم اخیسته، یو ته یې کامران، او دوه نورو هغې رانه نوم هېر شو چې څه یې ورته ویلې. نو هغه منصور هلک نه و، هغه ورته ویلې چې د زبیولا آی ډي ګورمه او ډېر ښایسته سټایلش عکسونه وباسي، دا چېرته وباسي؟ او پوهېږي فیاض ورته څه ویلې؟ وایي مړه په عکسونه یې مه تېروځئ، وایي هغه کیمره زما ده او وایي زه ورله عکسونه وباسم، د ایډیټ پیسې زه ورکوم. او خبرې دا یې هم ورته ویلې، وایي د هغه په دې واسکټونو باندې مه غولېږئ چې کله یو واسکټ اغوستی او کله یې بل. وایي کپړه ورته زه د پېښور نه راوړم، او وایي دلته یې بیا ګنډلو ته بیا یې ملا ماتئ، کله وایي پیسې ورم کي او که ورسره نه وي هغه پیسې هم زه ورکومه. او وایي هر اختر کې ورته جوړه زه کومه. زه خو وایم چې د یو ملګري صفت نشي کولی نو غیبت خو یې مه کوه که نه، چې ورسره ګرځم خورې سکیم او بیا ورپسې خبرې هم کې، دا ښه کار نه دی. هسې زبیولا دا راته ووایه چې دا واسکټ او جامې چې کومې دي دا رښتیا هم هغه درته کوي که نه خپله یې کوې؟ ته خو غوسه کېږي یار، ما له پته ده چې هغه دروغ وایي، هغه دې ځان ته ویلي مړه چې تا ته یلي، خو ملګري پسې دغسې خبرې کول نه دي پکار. زه پوهېږم چې ټول ستا خپل دي، خو ورکې که زبیولا دې خبره پسې مه ګرځه، سر پې مه خوږوه. او ګوره داسې نه چې ته ورته ما وښیې، هغې ته یې سره وایمه ما خو بس هسې تا ته وویلې دوست مې زړه مې در باندې خفه کېږي، او هغې ته ما یاد نه کړي بیا به یې ما نه زړه بدي، بیا به وایي چې تا ورته ویلي. بس حمزه بس، ستا ډېره زیاته مننه چې تا زه پوه کړم. اوس زه پوه شه او زما کار. اذانو په مخه دې ښه شه. وایي داسې کار وکړه چې نه سیخ وسوځي او نه کباب،
ما ته د هغې ورځ نه غوسه راتله چې ما به تاسو یو ځای لیدلی. ذبیح الله دا پیسې والا ستاسو کور کې مرستیا ده خپل مشکل دې پې حل کا. نه فیاض دې ته نه واله زر واله په ما به اور بلیده چې تاسو دواړه به ما یو ځای لیدلی. داسې اور مې ورکې بل که چې هم به یې دوستي وسوځي او هم به دوی بم. Hey! ولې څه چل شوي ذبیح الله؟ ما ته ذبیح الله مه وایه، ته ملګری نه د نستوړي مارې. دلته راته لاسونه راکې او په شیشار رانه لاسونه کټ کې. څه خبرې مطلب دې څه دی؟ مطلب نه، زه چې کومه پوښتنه کوم د هغې جواب راکوه. ته د سلیم واده ته تللی وې؟ هو تللی وم. هلته تا سره منصور او کامران او هغه نور هلکان هم وو. خطا هلته ما پسې څه ویلې؟ هېڅ هم نه ما تشې پسې ویلې. ولې؟ داسې ځان ناګاره کړي. دا واسکټونه ته ماته راوړې که نه، دا جامېګانې ته ماته الي، هر اختر کې جامې ماته ته کې که نه، او دا چکر ته ماته بوځي. ولې څه چل شوی؟ ته خو ما ته ووایې که نه څه شی شوی؟ څه شی شوی؟ داسې ځان ناګاره کړي ته به چې د هېڅ نه نه خبر. تا زما په باره کې څه خبرې کړې وي کامران او منصور ته؟ ما خو ورته هېڅ شی نه دی. ته ما ته ویلې چا درته ویلي؟ چا وایي درته څه ویلي؟ ما ته چې هر چا څه ویلي که نه نو ډېر ښه یې ویلي دي. ګوره ما داسې یوه خبره هم نه ده کړې. تا ته چې هر چا ویلي دي دروغ یې درته ویلي دي. هغه دروغ وي او ته داسې امیر صاحب راغلی چې ته رښتیا وې. ګوره جذباتي فیصله مه کوه. اول په خبره ځان پوه که بیا چې هر څه وی زه یې منم. هر چا چې درته ویلي د ځان نه ویلي، دروغ یې درته ویلي. پرېږده مړه، دروغ یې راته ویلي دي. نن نه بعد ستا لاره جدا او زما لاره جدا. په ما باندې غږ هم ونه کړي. پرېمې ده. چې یو څه مو په خپلو سترګو لیدلي نه وي او یو خبره مو په خپلو غوږو اورېدلې نه وي، نو د هیڅ چا په خبرو باور مه کوئ. ګنې نو ستاسو به هم خوږې اړیکې خرابې شي.